شیخ ابن سینا بلخي په سفر روانو. یو ځای دمه وکړه، آس یې په ونه پورې وتاړه، واښه یې ور واچول، خپله یې هم په ډوډۍ خوړلو شروع وکړه. یو کلیوال چې پر خره سپور و راغی، خپل خر یې د شیخ له آس سره وتاړه چې تر څو خواړه ورسره وخوري. خپله یې هم له شیخ سره په ډوډۍ خوړلو شروع وکړه. شیخ ورته وویل: خر دې زما له آس سره نږدې مه تړه، هسې نه چې په لغته یې ووهي او پښه یې ورماته کړي. کلیوال د شیخ پر خبر غوږ ونه ګرځاوه، په ډوډۍ خوړلو بوخت سو. ناڅاپه آس لغتې وشړلې. کلیوال نارې کړې: ستا آس زما خر راګوټ کړ. شیخ چپ پاتې سو، ځان یې پر ګونګیتوب واچوه. کلیوال عرض پرې وکړ، شیخ یې محکمې ته کش کړ. قاضي له شیخه د کیسې حال پوښتنه وکړه. شیخ همداسې چپ ناست و. قاضي کلیوال ته وویل: دا خو ګونګی دی. کلیوال ورته وویل: دا ګونګی نه دی، ځان یې پر ګونګیتوب اچولی دی چې له تاوانه ځان خلاص کړي. مخکې هم زما سره خبرې وکړې. قاضي پوښتنه ځینې وکړه: ستا سره یې خبرې وکړې؟ ده ورته وویل: هو، ما ته یې وویل چې خر دې زما له آس سره مه تړه، هسې نه چې آس لغته وغورځوي او خر دې ګوډ کړي. قاضي وخندل او د شیخ ابو علي سینا پر پوهه یې افرین ووایه. وروسته شیخ قاضي ته وویل: د کم عقلانو جواب خاموشي ده، چې وروسته دا جواب په متل واوښت: د ناپوه په مقابل کې چوپتیا تر ټولو غوره جواب دی، ځکه همدا چوپتیا د ناپوه مرګ دی.